موسی علیہ السلام یو ورځ الله ته وی چې یا الله ته د دې دومره لوی کائنات نظام چلے تعالی خوب نه درځي نو الله ورته فرمایل چې موسی ته یو دو بوتلې په لاس کې ونی نو هغه دو بوتلونه په لاس کې نیولې دي او الله تعالی په باندې خوب راوسته او چې د خوب جوټه موسی علیہ السلام تراله نو لاسونه سس شو دواړه بوتلې لاس نه پریوته او ماته شو ویل دا ولی ویل یا الله پوه نشم خوب سره رانا الله ورته فرمایل چې موسی په خوب سره تا دو بوتلې ټینګې نه کړې شوې نو ما تک خوب راشي دا ټول کائنات بسنګ ټینګ پاتې قرآن کې راځي کا الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم دیتا آیات کرسی وہی په قرآن کې سویم اسی پارا کې عزیزانو د دې آیات کرسی ډېر خاصیات او دې لفظ پورې یو ټکی آیات شو چې دا هم یاد لرئ علماء لیکي چې سړی ادیره تراشي او پادیره کی یو آیات کرسی ولولي نو الله پاک دا اغا دیرینا سلویخت ورز عذاب اچت کی یو آیات کرسی چې په کومه مقبره کې اولستیش سلویخت ورز تی عذاب اچت شي نو دومره مهرباني کوي چې ادیره تور شي نو سلام باچو او زمونږ د ملک ډېر رواجونه دي خدای دې رحم کوي خو یو پکې دام دی چې ادیره ته څوک مخامخ شي وي الله اکبر الله اکبر لا حالانکه دا دیره آداب دا نه دي دا دیره آداب دا دي چې ور مخامخ شنو وای بچ السلام علیکم یا اهل دار قوم المؤمنین انا ان شاء الله بكم لاحقون پتا سو دې سلام وی هغه خلقو چې د زمکه لاندې اوسېږي کله خدای رضا وشي نو زر دې چې مونږ بم تاسو سره یو ځای دا د مقبره آداب اوس ته سلام په قبر واچه آیا دا سلام جواب مړی کوي کنه کوي په دې کې اختلاف د مذاهب د امام غزالی رحمت الله علیه مذهب دا ده چې مړی رد سلامم کوي وعلیکم السلام وی او د امام غزالی مذهب دا دی چې که واقف سړی د مړي قبر ته لاړ شي نو یستانس به هغه مړی په هغه انس حاصلی بهرحال دی کې د مذاهبو اختلاف دی هغه اوس دا وخت د چېړلو نه دی خو عرض مې دا و چې آداب د مقبرې دا دي او سنتي پیغمبري دا دي چې ادیرو تبا څومره چې وس کیږي زیات زه یو دعا ورته کوم د ترمذی شریف روایت ده بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې زمان نوبت د شپې پیغمبر با د هری بی بی کرا یو یو شپه کوله وان خفتم الا تعدلوا فواحده دیتا عدل ویلش چې هری بی بی کربا یو یو بی بی عائشہ وی زما د شپې نوبتو او رسول الله پر نیمه شپه کې پاسې ده او روان شو بار
ماړه کې دا خیالو کو چې دا جوړ بلی بی بی کار لاړ نو زه ور پسې غلې غلې لاړم چې لاړم نو د جنت البقیع مقبره ته لاړو ادیره ته او درې ځله التا جنت البقیع مقبره ته دعا وکړه درې ځله نو دا پیغمبري سنت دي چې ادیره ته ورشي سلام بواچوي او تلاوت کې اهم تلاوت کا آیات کرسی درته یاد وا کې ني یاد یې کوي سلويخ ورځې د ټوله مقبره نه عذاب وچت شي عزیزانو عرض داو چې دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار اوس په دې بنی آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد دي ټول بنی نوع آدم چې دی د یو مور او پلار څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ چاته د سر د سوري زې نه ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوسي او دا ولی وای د یو اولاد آدم او حوا نه پیدا کړی دا دې د سې دی او زولې داسې نیمه دا ولی ته نشي ویل ته څوک اوس راس پکې علماو څه بیان کړي راز پکې دا بیان کړي دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان دا ابتلا چاله مال و دولت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان او ابتلاوی تے مالدار کړي او زه گدا کړي تی مسئول کړي او زه سائل کړم ستا اوس امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل لا ورکې او کنه ورکې او مزان لدې ساتلې سائل راغې او ور دې نک نو تب مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآنی خېده چې خا دا دولت ما تا ته دې د پاره درکړ چې ته دې خوري اوس کې او زمانوم دې در تواغستې شي هغه د سپوره روټای نه ولی تعالی می بادشاہي او دولت او محل در کول شو دل می ول نشو ور کول دا ستا امتحانو چې سبا دی ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دې چې یو سړی دا ګیلهونه کی سبا چې خدای ماته دې دا شی نه ورا کړي کینی ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي وې ما به داسې کړي چې دا ګیله دي ایس د ګیله او د شکوې زیبه قدرت په قیامت کې ځان تفریدی نه او دا بدن دې دا لوی نعمت الله یو سړی نه سترګې واغستې وړوندې چړوندې کو پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې په قیامت کې با دا اړون سړی الله به د دین ناراضي کوي چې په بدل کې به جنت ورکړي چې تا نه ما لوی نعمت په دنیا کې اغسته او نو زما په نعمتونو کې لوی نعمت دغه بدل کې والو نورون لبا د سترګو په بدل کې جنت ورکړي
دولت دنیا کې نه درکړي، پیسې نه دي درکړي، هغه د پاره ضابطه او قانوني خیر دولتمند دی او ډېر سخی دی او ها 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 دولت ټول د خدای په لار کې خرج کیږي. قانون ورته دای خیر چې په قیامت کې دولتمند او غریبانو بخلې شي، نو غریبان به 1500 کال مخکې جنت ته، ځکه چې دنیا کې دوی یو رحمت نه محرومو، نو 1500 کال مخکې ته دې رحمت ته لاړ شي. دا دولتمند به ورپسې 1500 کال وروسته او بیا په بدل کې درکې څه دولت، نو الله دې وروالا بیا وګورئ چې په بدل کې به کم دولت درکې. او زما عزیزانو دا الله هر کار چې دې هغه حیران کن دې، هر کار وقت هغه دبی ہوئی نظر سره ورته سوچو کې، نو حیران کن کی بیا یو خناک راز او بیا تا ته یو بل ضابطه یې خیر یا لکه ته څه عاشقی عاشق سړی خو مزو پسې نه ګرځي، د عاشق سړي خو زړه کې یو مراد وي، او هغه مراد چې دی هغه صرف د معشوق او د محبوب حاصلولی، هغه په بل څه نه، په خوراک نه، په ناستې نه، په ملاستې نه، په بستره نه، په محل نه، په څه نه، هیڅ نه. مقصود بذات شی چې دی د هغه حصول د معشوقي وي، چې دا دې په څه طریقه زما شي. ستا د ژوند اصل غرض چې دی هغه دا چې ستا ژوند به وقف وي دې ته چې ته به طلب د معشوق د حصول کې. خیال راغلی؟ موسی علیہ السلام په لار روان، یو سړی و ګډې سرولې، اوس چا ورته ویلي دي چې هلکه داسې چلو که چې ته ګډې مزې سره خو څه وظیفه هم کوه، نو هغه وی ډېره ښه ده، او د ګډبد څه عقلي، اوس زه چې دغه ګډبد ته ګورم دا پاکستانیان راته ټول ګډبګان ښکاري، دې کې څه عقل شته؟ پرون مې یو افسر ته خبره کوله، ما د انګریزانو زمانه کې به کال کې یو ځل میټینګ وشو، کال کې د ټول کال پالیسی به جوړه شو او ټول کال به ملک په هغې چلېدو. اوس په پاکستان کې چې وګورې هر منټ پس میټینګ، هر منټ پس کم افسر چې لټې وي میټینګ کې، کم چې لټې وي میټینګ کې، کم چې لټې وي میټینګ کې، د ورځې 10,000 میټینګونه کوي او ملک ته نه سیلاب اغستی دی، ملک ته سیلاب وړي. والله که یو سره باټینګل راټینګولی شي په دوی خړ سیلاب راشه، بله ورځ مې باټینګل اغسته 23 روپۍ کیلو، سره باټینګل 28 روپۍ کیلو دی. مال شکر دی خدای په 28,000 روپۍ کیلو یې ډېر خوند یې کړی، مزه کوي. یو یو چې ګورم داسې چې څوک راته وایي چې اوړه ګران دي، هم ډېر شکر، یاره جي دا غوړي کوم ځای ته لاړ، ډېر شکر. ته د غوړو پته ولګوه دا ایجنسۍ چا سره ده، ته د اوړو پته ولګوه دا میلونه د چا دي، ته د غنمو پته ولګوه دا ټیکې چا سره دي، دا چا سره دي؟ دا ستاسو د مور مړونو سره دي. دا پته خو سره باټینګن 28 روپۍ کیلو دکاندار خرڅوي، نو پړک مجسټریټ به ورپسې راشي 23 روپۍ کیلو خرڅوي.
کینه وای دی چې 3/6 فوٹ کې په باندې پرچا چا کیو غریب بیڑا تباہ کی کور دے وران شا چه وران دی شی دا پتاو کا چه دا سر باٹینگن کم زی نرازی آغا کرایت سمردا بیائی چه دا پا منڈی کی کم ارتیان ناستی آغا سنڈاگان آغی پس یو مجسٹیٹ لانڑو چا سنڈا رونی سی دکاندار خو بچ زیاد تا زیاد 26 روپے کلو رونی نو پاٹھائی سی خرطائی کرتے چابڑی والا با 25 روپے کلو روڑی نو 26 سے خرڅ ای کړي نو کار هغه د موزیانو د موزیان یو لکو ورنداریان ډېرې وي نو هغه بچ بار لکانو ډېر تنگ کو نو چې کور ته براغې نو چې کوم ورندار به د سپیره غوندې ونه هغه باندې باندې شو دا او روب داب به پیواچو نو ورندار ورته وی چې موزی لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي دا موزیګیله بل چل نه ورځي بس خواره ورندار وګوري پاغي نیغ نیغ شي نو دا د موزیانو رونه دي لرشي برشي نو په خوارې ورندار برشي چابڑی والا رونی ساو دکاندار رونی ساو فٹ پات ازگار کا چدام بر سرائی میخی پیخی تیریگی او سرکونو فٹ پاتو نسل ازگاره خو خزو لئی ازگاره کا زنانه ویتی نشی تیری دی دا زنانه دی دا زنانه دی که دا جنڈا بازار اجڑاگان عزیزانو عرض میں داو چې دا صدی خلق سره کیږي دا ډېر خیر او دا ور سره څوک کوي من از بیگانگا هرگز ننالم من از بیگانگا هرگز ننالم که با من هرچی کرداشنا کرد من از بیگانگا هرگز ننالم کہ با من ہر چی کرداشنا کرد وی دا بلچا دا لاسا نجاڑم ما سر جت سکئی نخ پلیار را سر کئی سچی کئی آغای سچی در سر کی گی آغای تد دے اہلی او تد دے قابلی اتا سر دا سر زکا تاسو خیال وکړئ پخوا به د دې کافرو د هر مرض خپل خپل خدای و د زوی ورکولو به ځان له بوتو د لور ورکولو به ځان له بوتو د روټۍ به ځان له د عزت به ځان له د پلاني به ځان له د پلاني به ځان اوس هغه بت پرست مونږ یو هغه بت پرست مونږ یو مونږ د الله سره پرېښې ده د بنده سره مې اختیار کړه خو چې د بنده سره د اختیار کړه نو خپله نتیجه ګوره لګیا خپل حشر ګوره بندگانو پسې اوس موجوده وخت کې په پاکستان کې تاسو وګورئ مونږ دا سره وکړو چې دا وزیر مې واقف دی دا پلانې کار خو بازار ته په منټ کې وکړي الله دې په شرمونو په تخته او شرمای او کار درته ونکړي په تخته او شرمې نن تھرو آؤٹ ملک چې دی هغه دا چې کوم د کائنات مالک دی هغه دې پرېښی دی او د بنده اسره دې نیولې ده چې د بنده اسره دې نیولې ده نو خپل حشر ګوره لګیا دی خپل انجام ګوره لګیا دی راشئ بیړه نن تباه شوه د قوم یو په دوایي اخیستو باندې بیړه یې تباه شوه یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپے
یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او ستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام یې ورته وا او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته نتیجه یې کوو خدای رانیولي